که په میلیونونو خویندې زما ناستې دي او ته سکول ته مه ځه، یونیورسټي ته مه ځه، سبق مه وایه، هغې سره هم مخ هلته هم د دې سره مخ چې زما خویندې څوک تعلیم ته نه پرېږدي او په مهذبه دنیا کې په جدي دنیا کې قانونه پرمختګ کوي او موږ په دې دنیا کې هم په دې نړۍ کې هم یو د داسې څه سره مخامخ یو چې نور هم په شا نن زه یو خبره کوم د کابل په اوسني وختار باندې عام پاکستان ورته دلته سکالرشپ اعلان کړي دي یعنی زما یو د بر وطن خور به یو افغان خور به په اسلام آباد او په لاهور کې تعلیم کولی شي یو چټل ماحول کې ضرور نه دی چې تعلیم وکړي یعنی ته خو ډېره لویه دعوا کوې نو په دې کې به دا دعوا ستا څنګه ثابتېږي موږ دا ټول ملت غږ کوو چې باید ښوونځي ونه تړل شي ایجوکیشن ونه تړل شي باید د ایجوکیشن زه دا نه وایم خدای دې وکړي چې ټوله دنیا